سلامونه دوستانو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ وئ. ګران دوستانو، زه یم سید الله حسن. په نوې ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې د کوین بیس اکاونټ جوړ کړو. نو که څه هم کوین بیس اکاونټ تاسو ته ډېرو ملګرو ته ښکاره معلومه ده چې د کرایپټو کرنسي لپاره یو بهترین والټ دی چې موږ کولی شو هغه ته کرایپټو کرنسي د بېلابېلو ویب سایټونو اپلیکیشنونو څخه راولېږو او هماغه ځای کې بیا خرڅه کوو یا هم بل هر والټ ته یې ترې لېږلی شو، خپل موبایل ته یې هم ترې لېږلی شو. راځم په نن ویډیو کې همدغه طریقه درته ښایم چې څنګه د اکاونټ جوړولی شو. دوستانو، د هغې لپاره به تاسو څه وکړئ، رابشئ خپل موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ او بل دوستانو تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې د کوین بیس اپلیکیشن انسټال کړو. که څه هم کوین بیس اپلیکیشن په پلی سټور څخه په افغانستان او پاکستان ځینو هیوادونو کې نه ډاونلوډ کېږي، خو زه تاسو طریقه درښایم چې موږ څنګه دغه په خپل موبایل کې انسټالولی شو. رابشئ دوستانو لومړی کروم براوزر ته، په کروم براوزر کې به تاسو لومړی اکاونټ جوړ کړئ. نو دوستانو، زه تاسو طریقه په کروم براوزر کې درښایم ځکه چې په کوین بیس اکاونټ کې ویډیو سکرین ریکارډ کار نه کوي، تور رنګ راځي. کله چې تاسو ګوګل سرچ ته راغلی یا کروم براوزر ته تاسو ورته ولیکئ دوستانو کوین بیس ساین اپ، دا به تاسو دوستانو ورته ولیکئ. کوین بیس ساین اپ به تاسو دلته ولیکئ. کله هم دوستانو دا ورته ولیکئ، تاسو ته به لومړۍ صفحه راخلاصه شي. نو دا دوستانو تاسو ته به دغه لومړۍ صفحه راخلاصه شي، دغه تاسو په دغه کلیک وکړئ، لومړی لینک. کله هم دوستانو په دغه کلیک وکړ، دلته به تاسو که کوین بیس اپلیکیشن انسټال کړی وي، کروم براوزر زه ورته انتخابومه، تاسو به براوزر انتخاب کړئ. دوستانو، تاسو ته داسې یو صفحه راخلاصیږي لکه دغه تاسو ته ښکاري، داسې یو صفحه دوستانو تاسو ته راخلاصیږي. ښه دوستانو، دلته به تاسو خپل نوم تخلص ورته ولیکئ. مقصد دلته نوم لیکمه، تاسو به همدغسې دلته یو نوم ولیکئ. کله هم چې نوم ولیکئ، دلته به تاسو تخلص ولیکئ. دلته دوستانو تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ. زه یو ایمیل لیکمه. دوستانو، کله چې تاسو پورته نوم، تخلص، ایمیل ادرس ولیکئ، دلته به تاسو یو پاسورډ ورته انتخاب کړئ. دوستانو، پاسورډ باید تاسو داسې ولیکئ چې لومړی شروع په غټو شروع تورې وي او په غټ توری پکې وي، لکه دغسې. زه درته لیکم افغان، بیا ورپسې یو دوه عددونه، مقصد څو عدده چې تاسو ورته لیکئ، دغسې یو څو عددونه. له هغه وروسته دوستانو تاسو یو څو علامې ورته زیاتې کړئ، دغسې. دلته به تاسو په کریډ اکاونټ باندې وروسته ورته بیا کلیک وکړئ. ښه دوستانو، پاسورډ کې یو څه ستونزه ده، پاسورډ به تاسو لږ نور هم ورته غټ کړئ، که داسې وه یو څه تورې پکې عددونه نور هم زیات کړئ. ښه دوستانو، پاسورډ مې لږ نور هم ورته زیات کړئ. بیا دوباره په کریډ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دلته کاپچا درته راځي، تاسو به د کاپچا یو ځل ورته بشپړه کړئ. بیا به راشئ په کریډ اکاونټ باندې به ورته کلیک وکړئ. دلته دوستان تاسو ته یو ایمیل کوي، ګورئ موږ ته ایمیل راغلی، دلته تاسو ته ښکاري. تاسو به دغه ایمیل راخلاص کړئ، خپل جیمیل اکاونټ ته راشئ، دلته به تاسو ته ویریفای اپشن وي. ګورئ دوستانو، دلته موږ ته لیکلي ویریفای ایمیل ادرس، تاسو په دغه کلیک وکړئ. کله هم دوستانو پر دغه ایمیل باندې کلیک وکړ، ستاسو اکاونټ به اتوماتیک کنفرم شي، ویریفای به شي. نو دغه دوستانو زموږ اکاونټ ویریفای کېږي. لږ به تاسو ورته منتظر پاتې شئ. دوستان، دلته ستاسو اکاونټ تر دغه ځای پورې ویریفای شو. اوس به تاسو څه کوئ که دوستانو، که د دغه ځای نه تاسو خپل اکاونټ مخ ته بیایئ او که شاته راځئ، دلته به تاسو بیرته همدغه اولې صفحې ته راځئ. دوستانو، تاسو ته به داسې صفحه راشي. دوستانو، دلته دوه اپشن درکوي، یس او نو. دوستانو، که په یس باندې مو کلیک وکړ، دوستانو تاسو نه بیا خپله الکتروني تذکره، پاسپورټ یا شناختي کارت غواړي، په هغه سره به تاسو د اکاونټ ویریفای کوئ. نو ډېر ضرور ده دوستانو تاسو یې په اول وخت کې ویریفای کړئ، وروسته ممکن ستونزې درته جوړې کړي، ځکه د باینانس ویریفای کول ډېر، البته د کوین بیس اکاونټ ویریفای کول ډېر ضرور دي. تاسو باید دغه ویریفای کړئ. ما خو له اوله خپل ویریفای اکاونټ جوړ کړی دی، نو ما سره اوس پوره تذکره نشته، زه پرې جوړ کړم. تاسو به دلته په یس باندې بیا ورته کلیک وکړئ، خپله تذکره چې درنه غواړئ هغه عکس به ورته واخلئ یا پاسپورټ در سره په هغې سره به تاسو ویریفای کړئ. خو تاسو باید د خپل نوم او د هر شیان د داسې ورکړئ لکه څنګه ول تاسو په خپل تذکره کې پاسپورټ کې لرئ. په الحال زه راځم په نو باندې ورته کلیک کوم، ځکه زه صرف تاسو ته د اکاونټ جوړول طریقه درښایم. نو زه دلته کلیک کوم په نو اپشن باندې او مخکې ځم. دوستانو، موږ نه موبایل نمبر غواړي دغه ځای کې، زه ورته خپل موبایل نمبر ورکوم. کله مې چې نمبر ورکړ، په سینډ کوډ اپشن باندې به کلیک وکړئ، ستاسو موبایل ته به اتوماتیک یو کوډ راشي. دوستانو، لږ به منتظر پاتې شئ، دغه کوډ اوس موږ ته راشي. دوستانو، دغه د کوډ موږ ته راغی، تاسو به څه وکړئ، دغه کوډ چې کوم ستاسو نمبر ته راشي دغه به تاسو دلته ولیکئ. کوډ دی 55 25 282.
دلته به تاسو خپل دغه کوډ ورکړئ 55 25 202 او تاسو به په سمبیټ اپشن باندې ورته کلیک وکړئ او دا دوستانو دغه کوډ سمبیټ شو. دلته دوستانو به دلته دغه اپشن چې درته راشي سکایپ فر نو دا به تاسو سکایپ کوئ او دوستانو دغه دی زموږ د کوین بیس اکاونټ چې دی تر دغه ځایه پورې جوړ شو. راځم دوستانو اوس طریقه درته ښایم چې موږ دې کې اوس څنګه دغه کوین بیس اپلیکیشن به خپل موبایل کې انسټالولی شو. تر دغه ځایه پورې خو زموږ اکاونټ جوړ شو. تاسو اوس کولی شئ دې ته خپله کرنسي راولېږئ. خپله کرنسي به دلته په اسیټ اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو بیا تاسو معلومولی شئ خو دلته اوس چې زه کوم ممکن سکرین ریکارډ تور راشي. دغه ځای کې تاسو ته مکمله کرنسي ښایي تاسو سره دومره کرنسیان دي هغه تاسو بیا خرڅولی اخیستلی شئ. دوستانو زه یوه بله صفحه راخلاصوم. دلته به تاسو ګوګل ته راشئ. دوستانو دلته چې تاسو راغلئ دلته به تاسو ورته ولیکئ کوین بیس ایپیکا. تاسو به دلته ورته ولیکئ کوین بیس ایپیکا. دا به تاسو ولیکئ دوستانو. په سرچ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. تاسو ته لومړی د ایپیکا پور ویب سایټ دوستانو دغه لومړی لینک راخلاصیږي. تاسو په همدغه لینک باندې کلیک وکړئ او دغه ځای څخه به تاسو د کوین بیس لاټیسټ ورژن اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو دلته به تاسو داسې یو صفحه راخلاص شي لږ لاندې به راشي دوستانو. دلته به تاسو ته ډاونلوډ ایپیکا لیکلی بیا په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. دوستانو لږ به لاندې بیا راشي. دلته بیا تاسو ته بیا ډاونلوډ لیکلی دی 3 MB اپلیکیشن دی. دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. را به شي بیا تاسو دوباره بیا هم په دغه ډاونلوډ باندې بیا ورته کلیک وکړئ او دوستانو دې سره به ستاسو په موبایل کې د اپلیکیشن د اتوماتیک ډاونلوډ روان شي. پورته تاسو ته ښکاري چې دغه دی دوستانو زموږ په موبایل کې ډاونلوډینګ روان شو. نو دلته تاسو ته ښکاري دوستانو دغه دی اپلیکیشن ډاونلوډ روان شو. زه دغه کټ کوم دوستانو ما خو له اوله ډاونلوډ کړی دی. را به شي دوستانو تاسو به دغه کوین بیس اپلیکیشن خپل موبایل کې راخلاص کړئ. تاسو نه اتوماتیک اول سر کې ایمیل غواړي. ایمیل مو چې ورکړئ بیا پاسورډ درنه غواړي. خپل ایمیل پاسورډ به درته ورکړئ او تاسو په خپل کوین بیس اکاونټ راخلاص کړئ. دوستانو دلته تاسو ته بیا مکملې کرنسیانې ښایي. په سینډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپل کرنسیانې معلومولی هم شئ لیکلی هم شئ. نو زه اوس په دغه کلیک نه کوم ځکه بیا سکرین ریکارډ تور راځي دلته په اپلیکیشن کې. نو دوستانو په دغه طریقه تاسو کوین بیس اکاونټ جوړولی شئ. خو تاسو کوین بیس اکاونټ دوستانو کوشش وکړئ ویریفای کړئ. ورته ویریفای اکاونټ ډېر ضرور دی ستاسو لپاره. دوستانو دغه ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک او د خپل نور دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه. ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.